ډېرې مودې داسې سید یزدي شاه باچا صاحب کله د امام شاه احمد رضا خان کندهاري علیه رحمت په کتابونو تحریراتو باندې بې ځایه اعتراضات کوي، کله د حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمي علیه رحمت په کتابونو تحریراتو باندې بې ځایه اعتراضات کوي، او چې کله بیا مونږ اهل سنت د هغې تحقیقي یا الزامي جوابات وکړو نو بیا د دې هغه مشران او هغه مصلحین هغې راپاڅېږي او بیا مونږ ته مشورې راکوي چې دا اختلاف مه جوړوئ او د مخالفت نسبت بیا مونږ ته کوي. اوس د دې هغه مشران څه شو؟ هغه مصلحین څه شو؟ مادی بدن کی جی ترسو ساوی در مادی در رب ذوالجلال پزاد قسمی چه کم زی مناظری زبورتا حاضر خوارج دن خوشحالی کی زمادی در رب ذوالجلال پزاد قسمی دا یو شیخ غلام حضرت نو دا سی دیر پیدا بریلیان دیم کلو غوگونو سره ووري چې څوک زمونږ زما شیخ غلام حضرت شهید علیه الرحمت چیړي یا زما پیر مبارک اخونزاده مبارک چیړي رحمت الله علیه یا زمونږ عقیده چیړي راشي چې کوم درکې هغه لوی بامبړو لوی مولا دی د ګوډیان راولي راشي راځه راشي چې سپینې کو بس نور مونږ نم صبر ختم دی راشي او دا دیوبندیانو تم وایو کثیرت المحدثین دې درکیو که فخر المحدثین دې درکیو که هر څوک دې درکې بس رای ولی راځي راشي چې خبره سپینه کو بس راځه راشي که نه یا څوک شته اورئ زما د اواز هل فیکم رجل رشید های 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 زه چې هغه ډېر پرې نازېږئ هغه ګومن خناس راولي زئ مولا به راولي چې څو هغو سره په خبرو سره پوه شو که نه چې کوم درکې هغه لږ زور ولګوئ که دغه منګل دی که منګل دی دغه خناس راولي زئ راشي مړه زور وکئ زئ دا ارمان خو زما پوره کې څه به قبر ته ځان سره وړمه سبا بیا قیامت کې باری تعالی ته ویمه چې دی راته روباسو چې هلته در باندې بیا لتې در اچوم او در سره باسونه کوم او بیا هم خدای تعالی ته راکاږم د خپونه نو راشي د ارمان زما دنیا کې پوره کې مخې ته راوځي بس چې خبره سره سپینه وو خو چې چېرته مناظره کړې په یو ځکه یې نه ده ګټلې ونې تاریخ کې ګټلې ده او مونږ الحمدلله د سیفیانو تاریخ را پاتې دی چې چېرته مونږ مناظره کړې ده مونږ سیفیانو هر ځکه مونږ ګټلې ده الحمدلله